السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ډېره هم ترینه ډیولپمنټ دي چې هغه زه ستاسو مخې ته ږدمه او هغه ستاسو مخې ته کېښودل ډېر زیاته لازمي دي. د ډي چوک په معاملې باندې او د ډي چوک دا کوم اپریشن چې شوی دی په هغې باندې د امریکې د طرف نه باضابطه طور باندې نن یو رد عمل مخې ته راغلی دی او دا رد عمل او دا سټیټمنټ د دفتر خارجه میتو میلر د طرف نه مخې ته راغلی دی او دا د دې حکومت لپاره او بالخصوصا د شهباز حکومت لپاره ډېر زیات خطرناک سټیټمنټ دی ځکه چې عمران خان صاحب صرف او صرف دا حکم ورکړی دی چې پاکستان تحریک انصاف کارکنان یا د پاکستان تحریک انصاف چې څونه ورسیز دي دوی چې په کم کم ملکونو کې موجود دي په هغه ملکونو کې د دوی آګاهي مهم شروع کړي د ډي چوک د اپریشن په حوالې سره یعنې دوی د دغه ځای کې د پارلیمنټریان سره ملاو شي او هغه ځای ملک پارلیمنټریان ته دا وایي چې په یو جمهوري ملک کې په اسلام آباد کې د یو غټي پارټۍ سره دغه ملک د پاکستان تحریک انصاف سره چې هلته څرنګې څه شوي دي څرنګې د هغې کسان شهیدان شوي دي یقینا دا ډېره زیاته خطرناکه خبره ده. خو په دې هر څه باندې که موږ وګورو د امریکې د طرف نه چې کوم سټیټمنټ راغلی دی دا ډېر زیاته اهم دی او دا د شهباز حکومت لپاره ډېر زیاته خطرناک دی. د مریم نواز صاحبه سافټویر یا چې اپډیټ کړی دی یا هغې په خپله اپډیټ کړی دی یا دا اټومیټیکلی اپډیټ شوی دی ځکه چې هغوی څرنګې سټیټمنټ ورکړی دی یقینا دا سټیټمنټ د دوی نن ډېر زیاته مختلف دی. هغې د خپل د تره چې کوم حکومت دی یا د هغې د حکومت چې کوم وزیران دي د هغې برعکس هغوی یو سټیټمنټ ورکړی دی. د پاکستان مسلم لیګ نون چې څونه وزیر و د حکومت خبر نه کړو د پاکستان مسلم لیګ نون ځکه چې د هغوی سره اتحادیان هم دي په حکومت کې نو هغوی یو نیریټیو بلډ کړی وه او هغه نیریټیو د هغوی دا وه چې د خیبر پښتونخوا څونه خلک دي نو دا څه دی یو انتشاري ټوله ده او په دې کې بالخصوصا افغانیان هم موجود دي او د دوی نه ځان خلاصول پکار دي او په خیبر پښتونخوا باندې یو گورنر راج لګول پکار دي. خو د هغې نه بعد چې کله مریم نواز صاحبه یا د نورو ته هغه نورو سترګې وښودلې چې تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو صرف او صرف په دې پوره معامله کې موږ رادننه کول غواړئ او موږ په دې کې شامل نه یو د هغې نه بعد د مریم نواز صاحبه د سافټویر چې کومه دی دا اپډیټ شو آیا دا په خپل اپډیټ شوی دی یا دا بل چا اپډیټ کړی دی په دې باندې به خبره کوو. خو دا وخت که موږ وګورو په حکومت باندې یو پریشر دی او دا پریشر په صرف اندروني نه دی بلکې بیروني پریشر په دې باندې هم دی یعنې انټرنیشنلي په دې حکومت باندې هم ډېر لوی پریشر چې کومه دی دا وخت دی. عمران خان صاحب لګاتار دوه سټیټمنټ ورکړي دي د هغه دا دواړه سټیټمنټ چې کوم دا خو ډېر زیات دبنګ هم او ډېر زیات د دې حکومت لپاره خطرناک هم د هغې نه بعد چې عمران خان صاحب کومه خبرې کړلې یقینا هغه د دې نه هم ډېرې زیاتې خطرناکې دي. عمران خان صاحب ویلي دي چې ما د خو دا اندازه نشته چې په ډي چوک کې دا څه شو دي په دې کې څونه کسان چې کومه دي شهیدان شو دي یعنې پوره ډیټیل خو ماته نه دي ویلی شو خو هغې ویلې چې څه هم شو دي هلته دا زما په وهم او ګمان کې هم نه چې په ډي چوک کې داسې کار هم کېدلی شي په ډي چوک کې زموږ کسان شهیدان کېدلی هم شي. هغې ویلې چې په دې باندې پاکستان تحریک انصاف خپل کردار دی ادا کړي او خپل کردار به دې څنګه ادا کوي. پاکستان تحریک انصاف په انټرنیشنلي د دې په حوالې سره یو مهم چلی که موږ د عمران خان صاحب د حکومت د غورځېدو نه بعد خبره وکړو یا د 9 مهینه بالخصوصا بعد خبره وکړو نو زلفي بخاري صاحب انټرنیشنلي ډېر اهم کردار ادا کړی دی څرنګه چې هغې پوره دنیا ته ویل دي چې په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف سره څه کېږي یا د عمران خان صاحب سره او څرنګه عمران خان صاحب په جیل کې اچولی شوی دی په کوم کیسونو کې دوی په جیل کې پابند سلاسل دی نو یقینا د هغې کردار ډېر زیات اهم و او هغې د برطانیې نه والا امریکې او بیا پوره دنیا ته هغې دا پیغام رسولی دی د آګاهي مهم هغې رسولی دی. خو یقینا اوس به هغه د ډي چوک د اپریشن په حوالې سره نور هم اهم کردار ادا کوي او دی به انټرنیشنلي دا مهم چې کومه دی پوره دنیا ته رسوي. کله چې د ډي چوک د اپریشن وشو د هغې نه په سبا باندې موږ دا ولیدله چې شهباز شریف صاحب د دې ټول کریډټ چاته ورکاوه هغه سپه سالار جنرال عاصم منیر صاحب ته ورکاوه. خو دلته دا پته نه لګي چې آیا جنرال عاصم منیر صاحب ته دوی دا کریډټ ورکاوه آیا دوی په دې باندې دا پوره ملبه اچوله یا هغوی جنرال عاصم منیر صاحب چې کومه دی په دې کې راددن نه کولو کوشش کاوه ځکه چې څرنګې د مسلم لیګ نون وزیرانو کومه نیریټیو بلډ کړې وه یقینا هغه دا نیریټیو وه چې ریاست څرنګې د دې خلکو نه ځان خلاص کړو ریاست څرنګې د پاکستان تحریک انصاف خلک وزغلول څرنګې هغو شهادتونه وکړو او بیا په مختلفو هسپتالونو باندې پریشر اچول چې تاسو د شهادتونو اعلان هم مه کوئ. خو د هغې نه بعد موږ ولیدل چې څرنګې فیصل واوډا صاحب د مصدق ملک صاحب په یو لایف شو کې د هغې خوله بنده کړه او هغې ته وویلې چې ته صرف او صرف د حکومت ریپرزنټیټیو یې او ته به صرف او صرف د حکومت خبره کې که د ریاست خبره وي د اسټبلیشمنټ خبره وي د هغې کس زه یم که نه زه بغیر د پارټۍ
یو سېنیټر یم نو د دې مطلب دا دی چې زه بغیر د یو سیاسي پارټۍ سره د تعلق وو زه د اسټابلیشمنټ ریپرزنټیټیو یم نو ته چې صرف او صرف خبره کې چې پاکستان ته تحریک انصاف دا څونه شهادتونه وشو په دې چوک کې څرنګه د پاکستان تحریک انصاف د خلک وزغلولی شو نو دا صرف او صرف حکومت زغلول دي په دې کې صرف او صرف حکومت انوال دی دا شهادتونه صرف او صرف د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کړلی بلکې دا اسټابلیشمنټ نه دی کړی دا نه ریاست نه دی کړی د هغې نه بعد بیا موږ ولیدل چې د رانس ناولا صاحب نه چې کله دا تپوس وشو چې آیا تاسو د بشرا بیبي صاحبه جواب ولې نه ورکوئ نو هغې ویل چې دا خو د ادارو او د ریاست کار دی د هغې نه بعد هغې ته وویل چې دا ادارې خو ستاسو لاندې دي دا ریاست خو ستاسو انډر راځي په دې وخت کې ستاسو حکمراني ده په دې باندې نو هغې وویل چې نه دا ریاست خو زموږ انډر نه دی بلکې زموږ د دې ریاست انډر کې یو موږ د ادارو په انډر کې یو موږ د ادارو حکم منو بلکې ادارې زموږ حکم نه مني اصل مسله دا نه ده چې پاکستان مسلم لیگ نن چې دا کومه بیانیه جوړه کړل د دې کوشش کوي بلکې اهم خبره دا ده چې پاکستان مسلم لیگ نن دنیا ته دا ویل غوښتل پاکستان مسلم لیگ نن ته هم دا ویل غوښتل چې موږ خو کټپوتلیان یو زموږ سره خو هېڅ هم نشي موږ خو غریبانان یو موږ صرف کچکول وړو او دنیا ته داسې ږدو چې موږ ته په دې کې څه روپۍ راکړئ نور خو زموږ هېڅ قسمه طاقت نشي موږ خو هېڅ هم نه یو که دا هر څه کړل نو دا صرف او صرف اسټابلیشمنټ کړل ریاست کړل او زموږ په لاس کې هېڅ هم نشته چې کله دوی دا نیریټیو بلډ کړه د هغې نه بعد تاسو ولیدله چې جنرال ریټایر نعیم لودي صاحب مخې ته راغی او هغې وویلې چې د فوج خلاف چې دا کومه نیریټیو جوړېږي دا کومه بیانیه جوړېږي نو په دې باندې د ډي جی ایس پي آر صاحب مخې ته راشي هغه دې په دې باندې یو پریس ریلیز جاري کړي یا دې هغوی به د دې وضاحت ورکړي چې څرنګه دا فوج د ډي چوک په دې اپریشن کې دوی انوالو کوي او کوشش کوي چې دا څوار څه شو دي په ډي چوک کې دا صرف او صرف چا کړلي دا پاک فوج کړلي خو د هغې نه بعد موږ ولیده چې مریم نواز صاحب دا کومه سټیټمنټ ورکړی دی دا یقینا ډېر زیاته حیران کن دی ځکه چې یو طرف ته خو په وفاق کې د دې د تره حکومت دی او د تره د حکومت سره سره دوی مسلسل یو نیریټیو جوړوله چې په خیبر پښتونخوا کې د ګورنر راج ولګولی شي ځکه چې خیبر پښتونخوا کې یو انتشاري ټوله هلته اوسېږي په هغې کې افغانیان هم دي غیر ملکیان هم دي او په دې باندې یو ګورنر راج لګول پکار دی دوی په وفاق باندې حملې کړلي خو بل طرف ته موږ ګورو چې مریم نواز صاحبه د دغه وزیرانو خلاف یعنې د هغې برعکس بیان ورکړو هغه ویل چې په خیبر پښتونخوا باندې ګورنر راج نه دی لګول پکار که چېرته موږ په خیبر پښتونخوا باندې ګورنر راج ولګو د دې به پاکستان تحریک انصاف ته فایده وشي او پاکستان مسلم لیگ نن ته د دې نقصان وشي نن چې مریم نواز صاحبه کومه بیان ورکړی دی یقینا دا ډېر زیاته حیران کن دی هغې ویلي چې پاکستان تحریک انصاف یو سیاسي جماعت نه دی بلکې دا یو دهشتګرد ګروه دی او د دې نه ځان ختمول پکار دي یعنې دا ګروپ چې کوم دی دا د پاکستان نه ختمول پکار دي هغه دا ډېر خطرناک خلک دي دا د دهشتګردو یو ګروه دی او د پاکستان نه دا ګروه چې کوم دی دا ختمول پکار دي اخر مریم نواز صاحبه ته دا سټیټمنټ ورکول ولې ورکولو ضرورت راغی ځکه چې مریم نواز صاحبه ته یو خوف دی یو یره ده او دا یره دوی ته د اسټابلیشمنټ ده ځکه چې د دې نه مخکې د دې دا نیریټیو او دا بیان چې کومه دی دا ډېر زیاته مختلف و او مریم نواز صاحبه چې کومه ده یقینا هغه بار بار چې اسټابلیشمنټ ته دا باور کولو کوشش کوي چې زه او زما والد صاحب چې کومه ده دا بهترین بوټ پالشر دی یعنې موږ د خپل تره نه بهترین ستاسو بوټ پالش کولی شو ستاسو نوکري کولی شو ځکه چې زه اوس په یو پروبیشن پیریډ کې یم زما تره چې کومه ده د هغه نوکري پخه ده تاسو داسې کار وکئ چې زما او زما د پلار نوکري پخه کوي موږ به بهترین تاسو ته بوټ پالش کوو بهترین به ستاسو نوکري کوو بهترین به ستاسو خدمت کوو د خپل تره نه که چېرته تاسو زما د دې تره نه دا حکومت واخیسته او موږ ته هم راکړه ما ته او زما والد صاحب ته خو د دې هر څه ته که موږ ګورو د دې باوجود د ټول نه اهم چې کومه خبره ده هغه د امریکې د طرف نه چې کومه سټیټمنټ راغلی دی بالخصوصا دا سټیټمنټ نه چې ترجمان کومه د وزیر داخله دی د هغې کومه ترجمان چې کومه دی د هغې د طرف نه راغلی دی میتیو میلر هغې د روټین بریفینګ ورکولو نو په هغې کې د هغوی نه یو سوال وشو او دا سوال د هغوی نه دا وشو چې په پاکستان کې دا کومه پروټیسټر و د دې په حوالې سره ستا څه رایه ده یا امریکا د دې په حوالې سره څه رایه لري نو یقینا د هغې د طرف نه چې کومه جواب راغلی دی کومه سټیټمنټ راغلی دی دا ډېر زیاته اهم دی که موږ وګورو دا د امریکې د طرف نه یو اپیشلي سټیټمنټ نه دی راغلی او دا سټیټمنټ ما د دې نه بعد راځي د امریکې د طرف نه او دا موجوده کومه چې اډمنسټریشن دی دا د بایډن دی او د دې نه بعد به ټرمپ صاحب راځي ټرمپ به حل پالي د هغې نه بعد به د ټرمپ اډمنسټریشن راځي او د هغې نه بعد به تاسو ووینئ چې هر څه به بدل شي اکثر به حالات بدل شي یقینا دا حالات به نه وي او د هغې نه بعد به د دې حکومت دپاره مشکلات نور هم زیات شي
خو له دې نه اول زه ستاسو مخې ته د هغوی دا سټیټمنټ ږدم. هغوی ویلي دي چې په دنیا چې پوره دنیا کې موږ وګورو هلته پرامن احتجاج د جمهوري اقدار یو حصه ده او اسلام آباد حکومت د مظاهرینو د احترام سره د هغې سره دوی نه دي پیښ شو. هغې ویلي چې دوی ته د دوی سره د احترام سره پیښ کېدل پکار وو خو دوی نه دي پیښ شو. کوشش کوم چې مزید ویډیو کې ډیټیل ستاسو مخې ته کېدم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.